دغه میرمن ځان د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصله بولي او زیاتوي چې په پخواني نظام کې د ملي امنیت د یوه جنرال لور ده. سید خوستي بیا پر خپله ټویټر پاڼه د دغې میرمنې د وهلو ټکولو ادعا رد کړې او زیاته کړې ده چې له دغې نجلۍ سره د دې په خوښه واده کړی، خو د فکري او عقیدوي اختلافاتو له کبله یې بیرته طلاق ورکړی دی. نوموړي لیکلي دي چې یاده میرمن یې وهلې نه ده او که پرې د شکنجې ادعا لري نو کولی شي چې په هره محکمه کې خپله عریضه وکړي. نوموړي دغه راز له یادې نجلۍ سره په واده کولو د افغانستان له خلکو او د اسلامي امارت له مجاهدینو بخښنه غوښتې. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.